Salam dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English instructor there. Today is our A-33rd lesson and we are going to talk about the grammar part of today's lesson. Malguru mang patir dars ke da sentence pada bas kade patir dars ke da objective sentence interrogative type questions da ټول موضوعات pada mang bas kade او پغه باندې لکه مخ تشریح ور کړی و. راځونن بحث زموږ د a sentence according to formation یعنی دغه جمله د جوړښت لمخې داسې فارمیشن د دې مختلف مثلا موږ د فورم لمخکې ویلی چې سمپل سنټنس دی کمپاوند دی کمپلیکس دی او کمپاوند کمپلیکس سنټنس دی. اوس د دې فارمیشن یعنی چې دغه څنګه جوړیږي مثلا دغه جمله چې کومه جوړیږي بعضې جملې مثلا موږ مثبت لرو بعضې موږ منفي لرو بعضې موږ سوالیه لرو بعضې منفي سوالیه لرو. دغې ټولو ته د فارمیشن له مخې دغه د جملې څه وایي ډولونو ته وایي ډولونه ورته وایي. نو سنټنس اکارینګ ټو فارمیشن یعنی د جوړښت له مخې دغه چې جمله څنګه ترکیبیږي د ترکیب له مخې دغه جمله چې دا په څلورو برخو باندې ویشل شوې ده. په څو برخو باندې ویشل شوې ده؟ څلورو برخې. یعنې دا هم پښتو کې لرو په هره ژبه کې موږ همدغه شان جملې لرو چې یو ته موږ مثبته جمله ویلو دغه د جملې ترکیب یعنی جوړښت به یا مثبت وي یا به منفي یا به سوالیه او یا به هم منفي سوالیه چې دغه ته څلور ډولونه د سنټنس وایي. they are called the four parts of the sentence according to the formation. راځو موږ لومړی نه بحث کوو مثلا پازیټیو ویلی شي مثبت ته څه ته ویلی شي مثبت ته یعنی مثبته جمله هغې جملې ته وایي چې په هغه کې سوال نه شوی پوښتنه نه شوي په هغه جملې ته وایي چې په هغه کې ناټ کلمه نه کارېدلي دغه منفي نیګیشن ورډز چې کوم دي دا ورپکې نه راغلي فقط یو سټیټمنټ اوسي دغې ته څنګه ویلی شي مثبته جمله ویلی شي. عموما دغه جملې کې مثلا موږ نیګیشن ورډز نه کارو لکه څنګه چې ما ویلي پوښتنه ورپکې نه کوو. دغه مثبته جمله یو سټیټمنټ دی فقط همدغې ته څه ویلی شي مثبته جمله. که سټیټمنټ ونه اوسي دا شاید یو امپریټیو سنټنس هم اوسي مګر دا چې سوالیه نه وه او منفي نه وه دغې ته څه ویلی شي مثبته جمله ورته ویلی شي. پازیټیو یعنې مثبته دغه علامه چې مې ورته رسمه کړې یعنی مثبته څه معنه یعنی مثبته جمله. فار ایگزامپل شي از ا سټوډنټ هغه یوه زده کوونکې ده څه معنه شي از ا سټوډنټ معنی هغه یو زده کوونکې ده. ګورئ په دې کې تاسو ګورئ داسې که چېرته دا داسې وه چې شي از ناټ ا سټوډنټ هغه زده کوونکې نه ده نو دغه وخت کې به دا څه شی وه دا مثبته جمله به نه وه دا به څه رقم جمله وه دغه وخت کې یا منفي جمله به وه. که چېرته وایه چې آیا دا زده کوونکې ده بیا به سوالیه جمله وه بل ډول جمله وه. مګر دا اوس چې دغه کې مثلا شي از ا سټوډنټ تاسو وګورئ هېڅ ناټ پکې نه دی راغلی نیګیشن ورډ نشته سوالیه جمله نه ده په اخره کې پیریډ راغلی دی دغه وجې نه دغې ته کومه جمله ویلی شي دغې وجې نه دغې ته یو مثبته جمله ویلی شي. نو مثبته جمله څه شي ته ویلی شي چې ناټ ونه لري سوالیه ونه اوسي فقط یو سټیټمنټ اوسي یا یو امر اوسي یا یو دعا اوسي دغې ته پخپله څه ویلی شي مثبته جمله ویلی شي. عموما د مثبتې جملې په پای کې زیاتره دغه ډاټ کلمه کارېږي یعنې دغه د پیریډ دغه کوم پنچویشن چې دی دا کارېږي. شاید دغه مثبته جمله کې یو اخره کې هغه راشي یا کامه راشي همدارنګه یا دغه مثبته جمله چې کله پای ته نه رسېدلې بله جمله ورپسې لینک شوي بیا پسې کامه راځي همدارنګه دغې نه وروسته هغه هم راتللی شي ندایه هم راتللی شي. دویم منفي جمله دا مثبته شوله فار ایگزامپل شي از ا سټوډنټ هغه یو زده کوونکې ده. دویم منفي جمله یعنی هغه جمله چې په هغه کې د ناټ کلمه یې راغلي یا منفي شوي څنګه ناټ کلمه راغلي دغې څه ته ویلی شي منفي ته ویلی شي. هغه جملو ته ویلی شي چې په هغه کې نیګیشن ورډز راغلي مثلا نیور شو مثلا ناټ شو همدغه چې د یو کار نه کېدل پکې ښایي مثلا یا د یو څه شي نه ښوده کوي په دې معنه مثلا وایو چې شي از ا سټوډنټ هغه یو زده کوونکې د دې څه ښوده یې راته وکړله مګر که وایو شي از ناټ ا سټوډنټ معنا دا ده چې هغه زده کوونکې نه ده د یو څه شي نه ښوده یعنې یا د یو کار نه ترسره کېدل فار ایگزامپل شي از ناټ ګو سکول نو دغه کې عموما نیګیشن ورډز یعنې نیګیټیو ورډز کارېږي چې هغه ناټ دی مثلا نیور دی او یا هم همداسې نورې کلمې په هغه کې څنګه کېږي کارېږي. شي از ناټ ا سټوډنټ هغه زده کوونکې نه ده نو په ټوله کې دغې ته څه ویلی شو نیګیټیو جمله ویلی چې یو منفي معنا لري. موږ پښتو کې دغه په ذهن کې څنګه کولی شو کنسیډر کولی شو. انټراګیټیو سنټنس یا سوالیه جمله څه معنا سوالیه جمله یا انټراګیټیو سنټنس هغه جملې ته وایي چې په هغه کې پوښتنه کېږي چې عموما موږ د انټراګیټیو سنټنسز ویلی وي که نه دا د هغوی جملو مثلا د فارمیشن له مخې هم د هغوی یو څنګه دی یو ډول دی ټولې هغه جملې چې دي مثلا سوالیه جملې د هغوی ته انټراګیټیو سنټنس وایي. یعنی هره جمله په انګلیسي ژبه کې دغه څلور حالته درلودلی شي څنګه کېدلی شي هره جمله دغه څلور حالته درلودلی شي یا به منفي یا به مثبتې یا به سوالیه یا به منفي سوالیه څنګه یا به منفي
منفي سوالیه. په دې ټولو نه پرته داسې یو جمله نشي پیدا کېدلی چې هغه داسې ونه اوسي، یا به مثبت یا به منفي یا به سوالیه یا منفي سوالیه. هره جمله شاید منفي اوسي مثبت اوسي، یعنې یو بل ته څنګه وکړي تغییر وخوري یا یو بل ته واوړي. نو انټراګیټیو سنټنس سوالیه جمله دغه په اخر کې د په اخره کې سوالیه راځي، کوېشن مارک راځي، یعنې سوالیه راځي. ګورئ is she a student؟ آیا هغه یو زده کوونکې ده؟ she is a student معنی هغه زده کوونکې ده. څنګه ده؟ هغه زده کوونکې. she is not a student هغه یو زده کوونکې نه ده. ګورئ دا نه ده. انټراګیټیو کې څه وایي؟ آیا ده یعنی آیا هغه زده کوونکې ده؟ نو دلته څنګه وکړه؟ سوالیه پوښتنه یې ترېنه وکړله، دغې وجې نه دې ته انټراګیټیو سنټنس وایي. نیګیټیو انټراګیټیو بیا منفي سوالیه پته وایي. دا لکه مثلا موږ چاته وایو چې زه یو هلک یم، زه مثلا هغه یو زده کوونکې ده، هغه یو زده کوونکې نه ده. آیا هغه زده کوونکې ده؟ یا موږ بله پوښتنه داسې کوو چې آیا هغه زده کوونکې نه ده؟ ګورئ دوه، مثلا آیا هغه زده کوونکې ده؟ نیګیټیو انټراګیټیو کې بیا څه وایي؟ آیا هغه زده کوونکې نه ده؟ دغه ته څه ویلی شي؟ نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس ویلی شي. عموما کله چې یو پازیټیو سنټنس وي او په هغه جمله کې ایز ام آر راغلی، څنګه راغلی؟ ایز راغلی، ام راغلی، آر راغلی، مثلا واز راغلی، ور راغلی. دا چې په جمله کې راغلی وو همدارنګه کین راغلی، کوډ راغلی، شود راغلی، ویل راغلی. دا کلمات چې مثلا یعنې اګزیلري ورب دا چې په جمله کې تاسو ګورئ دا په جمله کې راغلی وو، تاسو غوښتل له جمله سوالیه کوي، دا ته سر ته راوړئ، دا جمله څنګه کېږي؟ سوالیه کېږي. نه دا پازیټیو سنټنس وي. مثلا راغلی وایي چې آی ویل گو، زه ځم که نه. ګورئ ویل دلته شته که نه؟ ما تاسو ته ویلې شي از او ویل، دلته هم از راغلی ویل هم راغلی، دا دواړه دلته شته که نه؟ ما د جملې سر ته راوړئ سوالیه کېږي. ګورئ مثلا سوالیه کومه ده؟ دا سوالیه جمله ده که نه؟ دا از دی که نه؟ سر ته راغلی دی. ګورئ جمله سوالیه شوه. نور هماغه جمله دغه ځای نه لرې کړئ نو سر ته راوړئ هماغه جمله شوله. مثلا ویل وګورئ، ویل آی ویل گو دی که نه؟ دا سوالیه کوم، زه څنګه لیکم؟ ویل آی گو، هماغه جمله لیکم، مګر ویل د جملې سر ته راوړم دغه څنګه کېږي؟ سوالیه کېږي. که چېرته غواړو دغه جمله منفي کړو له دغې نه وروسته یو ناټ کلمه اضافه کوئ. څنګه وکړئ؟ از ام آر واز وار کن کوډ شال شود ویل دا کلمات راغلي وو، دغې نه وروسته یو د ناټ کلمه اضافه کړئ، دغه جمله په خپله څنګه کېږي؟ منفي کېږي. لکه شي از سټوډنټ دی که نه؟ شي از ناټ سټوډنټ دا کې اضافه کوي. مثلا آی ویل گو دی که نه؟ زه هم آی ویل ناټ گو، دغه څه شولو؟ دا یو منفي جمله شوله. مثلا آی ویل گو معنی زه به لاړ شم، آی ویل ناټ گو زه به لاړ نه شم. شي از سټوډنټ هغه یو زده کوونکې ده، شي از ناټ هغه یو زده کوونکې نه ده. همدارنګه منفي سوالیه هم همداسې مثلا جوړه شوې ده چې is she a student، یعنی یو سوالیه جمله به تاسو راواخلئ، هغه نه وروسته دا چې is am are was were can could shall should پکې راغلی و، سوالیه موږ خو زده کړله چې څنګه سوالیه کېږي. له هغه نه وروسته دغه is نه وروسته یا دغه کوم اګزیلري ورډ چې وروسته راغلی و دغه نه وروسته not کلمه راوړه، دغه هم منفي سوالیه کېږي. so there was the first part the sentences simple موږ ویلی شو چې جملې موږ په درې ډول په دې برخه باندې داسې ویشلې وې چې according to form according to meaning یا according to formation د ترکیب د جوړښت او یا هم د معنا له مخې. یو چې یو سمپل سنټنس، کمپاوند کمپلیکس سنټنس، دغه نور نه مې لکه د مینینګ له مخې ایکسکلیمیټري او اپټیټیو همدغه جملې بحث کړي. انټراګیټیو سنټنس اوس راځو دغه according to form according to formation یعنې دغه جملې مثبتوالی منفیوالی که دغه نه بحث کوو نو په هغې کې موږ سوالیه مثبت منفي سوالیه راولو. لکه هره جمله دغه څلور حالته ځان ته اخیستلی شي. زه یو زده کوونکی یم، زه یو زده کوونکی نه یم. ګوره زه یو زده کوونکی یم مثبته، زه یو زده کوونکی نه یم منفي. آیا زه یو زده کوونکی یم سوالیه، آیا زه یو زده کوونکی نه یم منفي سوالیه. So thank you. Let's go to our second part. Coming to words, complex words. Follow me. Favorite, member, age, interesting, start, try, fast, accept. Complex word: favorite, member, age, interesting, start, try, fast, accept. complex words ویلی شي معلق لغتونه یا معلقې کلمې. څه معنی؟ معلقې کلمې یا لغتونه. فیورټ معنی ده د خوښې. څه معنی ده؟ د خوښې. هغه شی چې د چا فیورټ وي یعنې د هغې د خوښې وي. همدارنګه فار ایگزامپل مثلا موږ وایو چې مای فیورټ کلر از وایټ، زما د خوښې رنګ څنګه دی؟ سپین دی. یور فیورټ کار از ټوډي، ستاسې د خوښې موټر چې دی څه دی؟ ټوډي ده. ممبر معنی ده غړی. څه معنی ده؟ غړی.
For example, I am the member of active citizen in Nangarhar province. So په ننګرهار ولایت کې مثلا د active citizen څنګه یم غړی یم. each معنا د هر یو مثلا موږ وایو each student must come on time. هر یو زده کوونکی باید په خپل وخت باندې راشي. interesting معنا د زړه راښکونکی. څه معنا ده؟ زړه راښکونکی یا هغه شی چې د یو چا خوښېدلی شي دغې ته ویلی شي interesting. For example موږ وایو چې there is the interesting match between Afghanistan and India. د افغانستان او د هندوستان ترمنځ یو ډېره زړه راښکونکې سیالۍ څنګه ده روانه ده. start معنا ده پیلول. څه معنا ده؟ پیلول یا شروع کول. For example, let's start working hard. راځئ چې سخت کار پیل کړو. Please do not waste time and start your work. مهرباني وکړه خپل وخت مه ضایع کوه، خپل کار څنګه وکړه شروع کړه. try معنا د هڅه کول یا خواري کول، کوشش کول. دغه ته څه ویلی شي؟ هڅه کول، خواري کول. معنا try. For example, try hard. ډېره خواري وکړه. For example, you say that I tried to see you but I couldn't. ما کوشش وکړ چې تاسې وګورم مګر تاسې مې ونه کتلی. fast معنا د تیز، یعنې هغه څه چې سریع اوسي، تیز یا سریع. For example, I can come fast. زه تیز راغلی شم. This is fast bowler. دا تیز بالر دی. fast څه ته ویلی شي؟ تیز یا سریع ته ویلی شي. accept معنا د منل. څه معنا ده؟ منل. For example, I have sent you the request. Please accept that. ما تاسو ته request لګېږلی، مهرباني وکړئ accept کړئ. no favorite معنا د خوښې، member معنا د غړی، each معنا د هر یو، interesting معنا زړه راښکونکی، start معنا د پیلول، try معنا د هڅه کول یا خواري کول، کوشش کول، fast معنا د تیز، accept معنا د منل. په دغه ټوله کې دغه ټول څنګه دي؟ complex words دي. so favorite, member, age, interesting, start, try, fast and accept. So thank you. Let's go over another part. Coming to sentences, follow me. How old are you? How old are you? I am 20-year-old. I am 20-year-old. Do you have any brother? Do you have any brother? Yes, I do. Yes, I do. Do you speak English? No, I don't. No, I don't. Are your parents alive? Yes, Alhamdulillah. How old are you mana ta څومره عمر لري؟ How old are you mana ta څومره عمر لري؟ I am 20-year-old. ګورئ دلته years مو وایي ځکه I am 20 year معنا زه 20 کاله عمر لرم. دغه year کلمه چې ده د adjective په ډول ده، مثلا لکه ښایسته داسې یو adjective غوندې په ځای باندې دا عمل کوي او دغه بیا adjective چې دی دا نه جمع کېږي. دغه لپاره I am 20-year-old وایي. سمه ده؟ I am 20-year-old معنا زه 20 کلن یم. Do you have any brother? آیا ته کوم ورور لرې؟ Do you have any brother څه معنا؟ آیا ته کوم ورور لرې؟ Yes, I do معنا هو لرم یې. Yes, I do. Yes, I have معنا وایي. ښه پوښتنه په ډو باندې شوې ده نو ځواب هم په ډو باندې ورکول کېږي. سمه ده؟ Do not say yes, I have. نه Yes, I do و زه لرم. Do you speak English معنا آیا ته په انګلیسي خبرې کوي؟ ګوري بیا ډو دا معنا ده چې کین یو که کین یو وایي yes I can no I can too. اوس ډو باندې پوښتنه شوې ده. Do you speak English آیا ته په انګلیسي باندې خبرې کوي؟ No I don't. نه یې کوم. No I don't څه معنا ده؟ نه یې کوم. Are your parents alive? آیا ستاسې یا ستا دواړه ویلی شي. سمه ده؟ ستاسې والدین ژوندي دي؟ Yes, Alhamdulillah. هو ګوري الحمدلله معنا هو ژوندي دي الحمدلله. So how old are you ته څومره عمر لري؟ I'm 20 years old. زه 20 year old 20 کلن یم. Do you have any brother؟ 20 کاله عمر لرم. Do you have any brother؟ آیا ته کوم ورور لري؟ Yes, I do. هو لرم یې. Do you speak English؟ آیا ته په انګلیسي غږیږي؟ No, we don't. نه غږیږم. Are your parents alive؟ آیا والدین دې ژوندي دي؟ Yes, Alhamdulillah. هو معنا ده الحمدلله معنا ده شکر. Thank you very much. It was our today's A-33rd lesson. Till I'm coming in another lesson recommending you to Allah. If there is any question or any suggestion, you can leave it in the comment box. Or if you are our CBC student in our virtual classes, let's discuss it there. Have good and happy times.